د برادر او د حقانیانو د ډلو دښمني پیل شوه. دا چې د حقانیانو د عیاشي ویډیو چا خپره کړې وه، ویډیو وګورئ تر څو په هر څه خبر شئ. د پخواني حکومت د کورنیو چارو وزارت مرستیال ادریس ستانکزي په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي دي چې طالبانو په خپلو منځونو کې ژور اختلافات لري. هغه وویل حقاني ډله د پاکستان له ISI سره نږدې اړیکې لري او کندهاري طالبان چې د برادر ډله ده له هغوی سره مخالفت لري. ښاغلي ستانکزي وویل چې کله د جمهوریت وروستۍ شېبې وي نو حقاني ډله په زور سره کابل ته ننوتله او واک یې واخیسته. دوی داسې فکر وکړ چې موږ کابل ته نظامي سقوط ورکړ، خو ملا برادر او ډلې بیا داسې انګیري چې کابل نظامي سقوط نه بلکې سیاسي سقوط وکړ. اوس نو دښمني د طالبانو ترمنځ ده. ښاغلي ستانکزي وویل اوس هم طالبان په خپلو منځونو کې یو د بل په تخریب پسې لګیا دي او غواړي چې یو بل بدنام کړي. هغه د علمګل حقاني د ورور وروستۍ د عیاشۍ ویډیو ته په اشارې وویل هغه څوک چې ویډیو کوي غواړي د حقاني نوم ښه وځلوي. اوس چې برادر ډلې حقانیانو ته دا صدمه وارده کړه، په بینشیر کې د برادر د والي په وړاندې حقاني ډلې د دې ولایت امیر د امنیت حمید خراساني مقابل کې درولې او غواړي والي بدنامه کړي. اوس چې دوی واک ته رسېدلي نو پر واک کې بدبیني رامنځته شوې ده. په عمومي ډول له کومې ورځې چې طالبان واک ته رسېدلي نو کره معلومات دا دي چې طالبان 2 یا 3 او ان 4 ډلو باندې تقسیم شوي او د قدرت پر سر غواړي چې یو بل سره ووژني. طالبان 2 میاشتې کېږي واک ته رسېدلي او داسې معلومیږي چې دوی به په خپل منځونو کې هیڅکله یو له بل سره جوړ نشي. ډیره زیاته مننه چې دا ویډیو مو تر پایه ولیدله. تاسو هم د دغه موضوع په اړه خپلې ویناوې، غبرګونونه، انتقاد او پیشنهاد کولی شئ په کومنټ کې شریک کړئ. موږ هم ستاسو نظرونه لولو. تر بیا یو بلې ویډیو د خدای په امان ښه وخت ولرئ.